چې د چا د قربانۍ اراده وي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا سړی به د ذوالحجې د اول نه راواخله تر د قربانۍ د اختر د مونځه پورې به نه اختان کټ کوي نه به دا نوکان کټ کوي په ده باندې پابندي ده د ذوالحجې د اولنۍ تاریخ نه راواخله بلکې د ذوالقعدې نور چې کله غروب شي ډوب شي نو د ذوالحجې د نور د راختلو نه مخکې به تا خپل ځان برابر کړي نوکان به هم دې کټ کړي اختان به هم دې اخیستي بیا به ته لسمه ذوالحجې پورې د اختر د مونځ پورې نه نوکان کټ کې نه به اختان کټ کې حدیث کې رسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره کله چې په تاسو کې څوک د ذوالحجې سپوږمۍ ویني د ذوالحجې سپوږمۍ ولیدله او د ده د قربانۍ اراده یي نو د الله رسول فرمایي فلیمسک عن شعره واظفاره دا به د نوکانو د کټ کولو نه د یختانو د کټ کولو نه منع شي بند بشي دا د هغه چا دپاره حکم دی چې څوک د قربانۍ اراده لري څوک قربانه کوي په قربانۍ کې حصه اخلي هغه به یختان او نوکان نه کټ کوي دا لس ورځې شپې نو نن غالبا چې اتهشتمه ذوالقعده ده 2 ورځې شپې شته د اتوار ورځ غالبا راځي اتوار په ورځ د نور د ډوبېدو نه مخکې څوک چې د قربانۍ اراده لري که هغه نارینه که زنانه په کار دا چې د دې نه مخکې دا خپل یختان هم برابر کړي کټي او دا خپل نوکان هم برابر کړي کټي کړي د اتوار په ورځ چې کله نور ډوب شي نو په ده باندې د نوکانو او د یختانو کټ کولو پابندي بیا لګېږي دا به بیا نوکان او یختان نه اخلي سوال دا راځي چې دا د چا دپاره غوره خبره دا ده چې دا د هغه چا دپاره چې څوک د قربانۍ اراده لري په کور کې کوم کس قرباني کوي نو په کار دا ده چې هغه نوکان او یختان نه کټ کړي زه دا خبره کوم او د یو روایت نه استدلال کوم هغه داسې زه وایم که د کور ټول خلک د دې نه منع شي که ماشومان او که غټان او که واړی نو دا به ډېر ښه اگر چې لازم د ټولو دپاره نه دي لازم د چا دپاره دي څوک چې د قربانۍ اراده لري څوک چې قرباني کوي هغه به یې نه کوي هغه باندې منع ده په هغه باندې نوکان او یختان کټ کول حرام شي خو که د کور نور خلک پلار کوي یا مور کوي که بچیم د دې نه منع شي نو انشاءالله الرحمن په دې کې اجر شته څنګه عطا ابن یسار رحمه الله وی ما د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړ کیف کانت الضحایا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ورته ویل چې ته صحابي د رسول الله په زمانه کې به د قربانۍ څنګه کېدلې خلکو به څنګه قرباني کوله نو وی ما ته وفرمایل کان الرجل یضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته و یو سړي به خپل ځان دپاره یو چیلۍ حلالوله دا چیلۍ به د د ټول کور د طرفه حلالېدله نو هر کله چې یو چیلۍ د ټول کور د طرفه کاپي کېږي نو غوره نه ده چې ټول کور والا د دې نه منع شي پلار یا په یو کور کې یو چیلۍ یا یو ګډ یا یو څاروی حلالېږي نو الله سبحانه وتعالی د دې اجر ټول کور ته ورکوي دا د ټول کور د طرف نه کاپي کېږي نو غوره خبره دا ده چې د کور نور افراد هم د دې نه منع شي بل په یو حدیث کې فضیلت هم راغلی که یو سړی داسې وکړي چې د ذوالحجې د اول تاریخ نه د یختان او نوکانو نه منع شي او د اختر نه پس دا خپل نوکان او یختان واخلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دله به الله د قربانۍ اجر ورکړي په ابو داود کې حدیث دی یو صحابي راغلی د الله رسول ته وایي د الله رسوله بل څه څاروی را سره نشته خو یو څاروی دی د پیو دپاره مې ساتلی دی د کور خرچه مې ترې روانه ده آیا هغې باندې قرباني وکړم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نه په هغې قرباني مه کوه داسې وکړه د ذوالحجې د اول نه نوکان او ویښتان بند که مه کټ کوه د اختر د مانځه نه پس ته خپل نوکان او ویښتان کټ که دا به ستا دپاره د قربانۍ قایم مقام شي نو د دې وجې نه که د کور نور افراد د نوکان او ویښتانو نه بند شي نو انشاءالله په دې باندې الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي
لیکن لازم د هغه چا د پاره دی چې څوک قربانۍ کې حصہ اخلي